چې په اتو کالو کې جنګ چې شي موږ ته لاس را نه کړل. څوک د ما سره جنګېږي؟ هاخوا ته چې ټوپک په غاړه ده څوک دی؟ د ما خپل عزیز دی، د ما خپل ورور دی، د ما خپل پښتون دی، د ما خپل مسلمان دی، د ما خپله غوښه ده. او که دې پلو ته وژل کېږي دا هم یو پښتون دی، یو افغان دی، یو مسلمان دی او د دغه هېواد افغانستان زوی دی، یو بچی دی، دی وژل کېږي. او تاسې داسې فکر وکړئ چې که 10 تنه د دې خوا او 10 تنه د هغه خوا د ورځې 20 تنه او حتی داسې ورځې چې 50 تنه د ورځې وژل کېږي او تر ټولو ښکلي ځوانان وژل کېږي. د دې وطن کې د ځوانانو کمبودي نه موجودیت دا وطن به څوک آبادوي؟ ولې به او څه خیل به آبادېږي؟ دا د دښمنانو توطیې و د سیسې هغه توطیې